الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سورت علق مکی سورت ده په اعتبار د مصحف سره شپږ نوي، په اعتبار د نزول اول نمبر سورت دی ته قبل النزول وای ښه دنه مکه بل سورت نه نازل شوی. ربط او مناسبت د دې سورت د ما قبل صدا دی مکه دې کوم دی وایا هغه علت ذکر شوایا سوري چې کنه د انسان لپاره دانګه مکه د اعمال صالحو ذکر شو او د اعمال ذمیمه او دلته الله پاک دغه اعمال ذکر کوي. موضوع دې صورت بیان چې کنه سبب د طغیان د انسان. تاسو به دې خبره پوښ چې هغه الله پاک چې کوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي کن ساعیا فی التبلیغ، کوشش کوو په تبلیغ کې ښه او دې خلکو ته چې کوم دی دعوت ورکوا کوونیو کني مني. اقرا بسم ربک الذی خلق لولا پنوم د رب ستا باندې هغه ذات خلق الخلائق كلها، خلق الانسان الله پیدا کړ انسان من علق د هغه چې کوم دی ټوټې د چانه ویني منجمد نه. اقرا لولا وربک الاکرم، قسم په عرب ستا چې کوم دی الاکرم او چې هغه لوی کریم ذات دی اکرام کړي ستا په قران سره. الذي علم بالقلم، چې خلکو ته تعلیم ورکړي په قلم سره تحریری علم. علم الانسان ما لا يعلم، خود له انسان ته ما هغه سلام علم چې نو دې پیدون کې باقی باندې تقریرا کلا حق ده ان الانسان يطغى، انسان چې کوم دی وای د تغاوت سرکشي کړي په الله پاک باندې. ان دی ونه راهو چې ویني ځان خپل لره استغنا به پروا په مال او په اولاد سره. ان الى ربك رايقين استربت وجودا په قیامت کې. ارایت الذی آیت لدل له کس ینها چې من کوي وایا عبدن بندل چې نبی علیہ السلام دی اذا صلی چې کله مون کوي ارایت آیا خبر را کوي ته دې ان کان کې چې توی دغه بندا چې نبی علیہ السلام دی علی الهدى پسملار او امر بالتقوا یا امر کې خلکو ته په تقوا باندې. ارایت ثاني دې دې خبره کوي ان کان کذب کې چې تکذیب کړي دغه بل سړی وتولوا د اراده توحید نه کړي نو علم یعلم آیا دې نه دې خبر بیا نه الله پاک یرا دا ویني. الله پاک دې چې کوم دی وایا په اعمال ټول خبر دی چې د نبی علی السلام سوره مخالفت کوي. الله کلا حق ده لئن لم ينتهي، کچې ته دا سړی په دې ججر او په دې وایا وعید باندې مون نشو لنسبع بالناسيه لناخذن الله يوبن سمون دل قابزين بالناسيه، دې وچولې نه به ونی سم داسې خدای سر کونډی نه به ونی سم ناسیه ولکې کې مقدم الراس تا سر کونډی ته وای په خو به خلکو سره ما شومان نه کوم نه ساته سر به ورکې دا زمونه پرخل سونډې الله دې سونډی نه به ونی ناسیتین کاذبه چې دا څنګه ناسیه چې کوم دا دروغجن د پخده خاطی او دا مشرک د پخده شرک کړي. فلیدع نادیا نو به دي دا وبلی چې کوم دی وای خپل هم مجلسی چې څوک د دې کوم دی مرګري د قوم خاندان نټول دی راوړي. سند او زبانی الله وی زبر او ورم زبانیه ملکی زبانیه واحد زبینه راضی زبان ماخوذ دفع تویل کی. کلا الله حق الله توتیه د تابعداري مکه او وسجد او سجده کوه د خپل رب وخت ربو او ځان نزدیک الله پاک ته په سجدو باندې. ستا دشمن خدای هلاک کړي. دا بل صورت ده سورت قدر مکی صورت د مصحف سره ونوي نزول سره 15 نمبر صورت نازل رسول صورت عبسنه. مخکې بیان د ذکر د چاو د امر او فقرت د قران باندې په دې صورت کې بیان د نزول د قران دی او فضیلت د په نزول د قران باندې خاص کر په شپه د قدر. موضوع دې صورت بیان د برکت د ليلۃ القدر په نزول د قران چې الله پاک دې کې ډېر لوی برکت اچولې دي. ان انزلناه فی ليلۃ القدر، الله منزل کړی دا قران په شپه د قدر باندې. وما ادراک څه شي خبرې تعالی چې څه دی وایي شپه د قدر. ليلۃ القدر شپه د قدر د اخر بهتر ده من الف شهر د زرو میاشتونه. د زرو میاشتونه دیت یا کال چې کوم نه صدور میاشتې جوړیږي ښه ډېر عمر دی. شان نزول دی آیتونو بسین فرمایي یو سړی بنی اسرائیل کې باقي چې کوم دی وایي هغه زر میاشتې چې کوم دی وایي عبادت کړو
مسلمانانو دا ډېرې وایي عجیبه وګڼله چې زر میاشتې او عبادت کول دا خو زموږ په هېچا د وس او په طاقت کې نه دي. نو الله پاک دې امت ته یوه شپه ورکړه، په دې یوه شپه کې د عبادت وکړو د زرو میاشتو عبادت ته برابر. دې ته د خدای پاک کرم وایي. ښه تاسو ته مې وایي چې اعمال کم دي، عمر کم دی، خو ثواب یې څومره دی. د یوې شپې عبادت دا د زرو میاشتو نه بهتر دی. د دې شپې متعلق مبصرین فرمایي الله پاک ملایکې راولېږي او د سره رحمتونه وي. الله پاک ورته وایي دا رحمتونه تقسیم کوي، ټولو مؤمنانو ته ورکوي. مؤمنان چې خلاص شي وایي خدای خلاص شي، وایي دې مړو باندې تقسیم کوي. چې څونه مسلمانان مؤمنان په قبرونو کې هغو ته هم رحمتونه ورکړي. ملایکې وایي خدای یم رحمتونه ډېر دي، مړي هم خلاص شو. الله پاک ورته وایي په دې ژوندو کافرانو باندې هم تقسیم کوي. چې دا څونه ژوندي کافران دي دوی له زما د رحمت ورکوي. پوهېږي مبصرین ذکر کړي دي چې چاته دا رحمت میلاو شي هغه له به خدای پاک د ایمان توفیق ورکړي. دا کله کافران چې مسلمانېږي دوی وایه دغه شپه یې د قدر چې کوم دی رحمتونه غوړلي دي. ستاسو خیلی ښه په سوونو چې کوم دی خلک مسلمانان شي کلمه ووایي، دا د هغې برکت دی. ښه دا ډېره بابرکته شپه ده، ډېره بابرکته شپه ده. دارنګه ملائکه علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی مفسرین فرمایي د سدرة المنتهی ټولې یا اویا زره ملایکې راکوزېږي او په څلورو مواضعو کې به د جنډې لګولي او دا ملایکې خواري شي په دکانونو کې، په لارو، په کوڅو کې، هر ځای کې چې څوک وي سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مبارکي ورکړي، مصافحه یې ورسره کوي. نو په دې خبره پوه شي دا ډېر بابرکته شپه ده. دې وجه نه چې کوم دی بعضې مفسرینو د علامې ذکر کوي، وایي علامې دا دي چې په دغه سهار چې کوم نور راوخېږي لا شعاع له فی الوشې بیا نه وي، داسې به چې هر سړی به ورته کتلی شي. په دغه شپه به چې کوم دی داسې یو پشمق غوندې باران شوی، ښه داسې کم باران د ځمکې چې کوم دی دا تل به چې کوم دی داسې نرم شوی. د ګرمۍ په موسم کې به دا شپه چې کوم دی وایه یخی، د یخنۍ په موسم کې به دا ګرمۍ، معتدله شپه به وي، هېڅ قسم نه به ګرمي نه به یخني. دا یې علامې دي. په دې شپه باندې کوم دی ټول مخلوق د الله پاک په سجده پراته وي. الله پاک یې پېژني څنګه سجده ده. داسې نه و یو سړي چې کوم دی شپه د قدر نه پاڅېدلی او د شپې باقي چې کوم دی یو ونه وه داسې پرته وه، څاروی هیله شوې وه پسې ویې تړلې، ساه راپاڅېد هغه یې بره په سوری کړی، ونه بېرته نیغه شوې وه که نه. د ځمکه قاضي صاحب الله پاک دې عمر کې برکت واچوي، که شب قدر زموږ څاروي وایي چې کوم دی ځوړندی په سوری کوي نو داسې شپه هم قدر نه ده په کار. خیال دې راغی که نه؟ داسې ضروري نه ده. په دغه شپه باندې ګوره یو علامې دا ده چې د سړي زړه به انتهایي زیات نرم او خوشحاله به وي. چې ته پته لګي ښه چې نن زما زړه زما څنګه دی. الله پاک دې وکړي چې موږ او تاسو چې کوم دی حاصله کړو. نبي علیه السلام وایي دا په میاشت د رمضان کې ده او بیا په آخري عشره کې او بیا په آخري عشره کې په تاقو شپو کې او ډېر راجح چې کوم دی قول لري چې دا په 20مه شپه وي. وایي بعضې علماو لیکلي دا اوس نه وي په دې وایي چې کوم دی روژه کې دا د 30مه شپه وه، خو څوک وایي یو طاق 21مه 30مه 25مه 20مه 29مه ځان یې ګوري د باقي ورځو کې. ښه او دا ګوره فرض هم نه ده چې سړی دې خامخا خبر شي. کېدای شي تا به عبادت کړی په دغه شپه ته به دې نه خبر، هلته چې کله راړ شو او دغه ثواب او تقاوت درته میلاو شي نو وضعې به کې. ښه الله دې وکړي چې موږ تاسو دغه شپه روم کړي. ښه الله فرمایي لعنت القاضي خیر من الف شهر تنزل الملائکة راکوزیږي ملایکې والروح جبريل علیه السلام فيها په دغه شپه کې بین رب بین خپل رب من کل امر راتله کې په هر کار باندې هغه عظام وای سلام. دا سلام چې کوم دی دا خبر مقدم دی، هي دا چې کوم مبتدا مؤخر ده. الله وی سلام هي حتی مطلع الفجر، سلامتی مې یو هيا دا سلامتی اوږده تر خطو د سبا پورې، تر سبا خطو پورې چې کوم دی دا ټوله شپه با برکته شپه ده. الله دې موږ تاسو ته کې نصیب کړي. ملائکه علیه السلام راضي ښه او یا زره یا د سدرة المنتهی ټولې ملایکې په دې شپه باندې راکوزي. پوهېږي او دا د سره پر راکوزیږي. تاسو ته ما ووي په څلورو مواضعو کې چې کوم دي هلته مرکز جوړ کړي، جنډې ولګوي او نور ملایکې ته وایي ځئ خورې شئ، مؤمنانو ته چې کوم دی مصافحې کوئ، مبارکي ورکوئ، خوشحالي یو بل ته چې کوم دی لاسونه ورکوئ. هېڅ قسم داسې څوک به نه وي مؤمنان چې دوی ورسره مصافحه ونه کړي، نعمتونه ورته ورنه کړي، خوشحالي نه.
دا بل صورت دی صورت بینه مدنی صورت دی مصحف سره 93 نزول سره سلام نمبر نازل دی سورۃ طلاق نمک کې بیان د نزول د قران په لیلۃ القدر کې په دې کې ذکر د رسالت دی او بیان د بینه او د رسالت موضوع صورت بیان د هغه ضرورت د بعثت او بیان د فضیلت چې کوم دی وای د دین په ټولو ادیانو باندې لم يكن الذين كفروا يا كسان جو پر کړي د اهل کتابونو مشرکین منفکین او من کې دن کې حتی دي تاسو هم بین ترات لوګي د بدایل واځي باندې رسول من الله یتلو دا بدل دغه مخکنه رسول من الله هغه پیغمبر د جانب د الله یتلو جری وایا صحبه مطهره هغه صحیفه چې هغه پاکي دی وایا د مست شیطانانو نه د باطل نه هیڅ قسم باطل مقابله نشي کولای نه راتل کولای شي نه شیطان مسه کولی شي فيها بدغه صحف کې کتب قیمه احکام دی وای معتدل مستقیم الله یوم تفرق الذين اوتوا الكتاب اختلاف نو کړه کسانو د کتاب الا ما دي ما چراغ دوی تعالی بین دلائل واضحه او معجزه وما امروا الله دې تامر نو کړی شوی الا مغفر پر دې عبادت کې د الله پاک مخلصین له الدين چې خالص کوونکی د الله پر دین حنفاء چې دې مایلی وای الله پاک ته مستقیم په دین ابراهیم باندې په دین مسلم او دې ادا کې مسلم او کې زکات زارکه دا دین قیمه دا دین دې کې مستقیم یقینا کسان چې کوپر کې د اهل کتابونه او د مشرکین نه په دې پور د جهنم کې همیشه په دې کې اولای کله زنه شر البریه الله ډیر زیات ناکاره د مخلوق نه بریه مخلوق ته ویل کیږي یقینا هغه کسان چې ایمان ور دي پر د باندې عمل کړي په نیک اولای کله کسان هم خیر البریه دا غره د مخلوق نه دي جزاهم جزاء دی پنځ رب باندې جناتون جنتون دي اقامت او نعمتونو چې روان وي الله دې ونه نبی ویلي خالد نبی او دې همیشه رضی الله عنهم راضي الله پاک د دوی نه وای په اعمال سره دا د دې شان ذکر کوي رضی الله عنهم راضي الله پاک عنهم د دوی نه وای په طاعت سره په عبادت سره ورضوا عنه راضي الله پاک نه په ثواب سره ذالک الله ودغه جنت او دغه رضا لمن دغه جربرا خشی ربه چیرې د خپل ربنا التمخ ویلو خا چې انما يخشى الله من عباده العلماء التویلو کنه او ذالک لمن خشی ربه هغه صغرا و دا کبرا حد اوسط لري کوي نو الجنه للعلماء جنت ته وسوګزي علما باندې نو تاسو خبره کړی ښا